اسلامي امارت د افغان کډوالو له حقونو د دفاع لپاره کمیټه جوړه کړه. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان سرپرست حکومت په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو له حقونو څخه د دفاع لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. د افغانستان اسلامي امارت د ویان مراسیل بلال کریمي رسنیو ته ویلي چې دغه کمیټه به د افغان کډوالو د اساسي حقونو د تامین دنده پر غاړه ولري او په نورو هیوادونو کې د دغو کډوالو له حقونو څخه د سرغړونې قضیې له قانوني لارو تعقیب او وڅېړي. هغه په دې اړه وایي که اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو مدني کورني او یا هم خصوصي حقونه تر پښو لاندې کیږي باید قانون پوه کمیټه جوړه شي څو د قانوني او اصولي لارو دا موضوع وڅېړي او نور قانوني مراحل یې ولټول شي. افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات کډوال لري او دا مهال د دغه هیواد څخه باندې 15 میلیونه وګړي په پاکستان او ایران کې کډوال دي چې ډېره د بشري حقوقو له نقض سره مخ دي او ټولنیزو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د ایران او پاکستان په څېر ځینو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حل لپاره د یوې کمیټې جوړېدل اړین دي، خو په اوسنیو شرایطو کې دا ډول کمیټې د کډوالو حقونو د ملاتړ په برخه کې هغومره اغېزمنې نه تمامېږي. د حقوقي چارو کارپوه سبحان مصباح د نړۍ لخوا د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل او د نړیوالو کنونسیونونو پر وړاندې د ایران او پاکستان بېغوري د دغې کمیټې د اغېزمنتیا په لاره کې تر ټولو مهم خنډونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو کارپوه محمد باقر محسني وایي چې د داسې وضعیت د مخنیوي لپاره باید اسلامي امارت هڅه وکړي چې هېواد کې دننه د بېوزلۍ په څېر داسې ستونزې حل کړي چې د کډوالۍ لامل کیږي. هغه په دې اړه وایي چې ښه به وي چې اسلامي امارت اساسي کارونو ته پام وکړي او باید د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو ته لار پیدا او د یو ټولګډونه حکومت جوړولو پر لور لاړ شي.